بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. لم یکن الذین کفروا، نو کسان چې کفر کړی دی من اهل الکتاب د کتابیانو نه والمشرکین او د مشرکانو نه منفکین پرېښودونکي حتی تر دې پورې تاتیهم البینه چې راغی دې ته دلیل ښکاره، چې دې ته راغی ښکاره دلیل. نو علما ذکر کوي مفسرین چې اهل کتاب هغه چاته ویلی کېږي چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی لکه تورات انجیل، دین د هغې حق دی، په هغه وخت کې حق و او دغه شان د هغې کتابونه هم حقه وو، لیکن وروسته پکې بیا تحریف او تبدیل وکړه په عقیده او اعمالو کې، په هغې کې بیا تحریف وکړه او دې وجې نه او مشرکان چې دي چې د هغې مشرکان چې وو اهل کتاب، نو مراد د دې نه هغه کافران دي چې هغوی کتاب سماوي نشته او اصل دین یې باطل دی چې هغه عبادت د بتانو کوي، د لمر سپوږمۍ ستورو. نو د دې دواړو منځ کې اهل کتاب مشرکینو منځ کې دغه فرق چې هغه کتابیان اصل کې د هغوی کتاب و، حق دین و، لیکن هغې تحریف که او د هغې کې عقیده او اعمال بدل کړل، او د مشرکانو د هغې اصل دین نه و. منفکین پرېښودونکي حتی تاتیهم البینه چې راغی دې ته ښکاره دلیل، ښکاره دلیل راغی. انفکاک پرېښودلو ته وایي، علما وایي څو معناګانې کوي. انفکاک پرېښودل، جدا کېدل، تردد او شک کول، هلاک کېدل په عذاب سره، یو شی دغه شان مهمل پرېښودل. نو اوله معنا چې په معنا د هلاکت سره شي، یعنې نه دي کافران او کافران اهل کتاب مشرکان هلاک کېدونکي د الله په عذاب باندې تر دې پورې چې دوی ته بیانه راشي. نو کله چې بیانه راشي او دوی بیانه څه مراد دی، پیغمبر او قرآن مراد دی، هغه راغی نو دوی په هغې کې تفرق او انکار یې وکړه، نو اوس د عذاب مستحق شو. اوس د عذاب مستحق شو. تقریبا شپږ معناګانې د دې علما کوي. حتی تاتیهم البینه چې راغی دې ته ښکاره دلیل چې هغه څه شی دی، رسول من الله، دا رسول دی د طرف د الله تعالی نه، رسول من الله، رسول دی د الله د طرف نه، یتلو صحفا مطهره چې لولي هغه صحیفې پاکې، هغه صحیفې یعنې هغه صحائف، یتلو چې لولي صحفا مطهره هغه صحیفې پاکې، صحف د صحیفې جمع ده، هغه پاکې چې په هغې کې هغه کتاب لیکل شوی وي. او دا تفسیر د بیانې دی یتلو صحفا مطهره. نو مقصد دا دی چې تذکیر دپاره هم استعمالیږي، یتلو صحفا مطهره او چې لولې صحیفې پاکې. معلومه شوه چې افضل عبادت د قرآن بیانول دي او قرآن لوستل دي. فیها کتب قیمه، په هغې کتابونو کې چې هغه پوخ مضمون والا دی. فیها کتب قیمه چې په هغې کې کتابونه دي او فوق مضمون والا دي، کلک مضمون والا دي. کتب قیمه علماء مفسرین ذکر کوي
چې قیمه په معنا د مستقیم سره دی او مراد نه د کتابونه او سورتونه دي ځکه چې هر سورت د قرآن کریم په منزله د کتاب دی د دې وجه نه سورت یوسف سورت رعد او سورت هجر وغیره کې د هغې په سرونو کې ذکر کړي دي تلک آیات الکتاب تلک آیات الکتاب نو فیها کتب قیمه په هغې کې کتابونه دي پوخ مضمون والا یو آیت د هغې صورت د هغې د هغه دا ذکر کړل چې دا په شان د ټول کتاب دی او ذکر د جزء او مراد نه کول وي نو فیها کتب قیمه فهغې کې کتابونه دي پوخ مضمون والا وما تفرق الذین او نه دي ډلې شوي کسان اوتو الکتابه چې ورته ورکړی شوی دی کتاب یعنې کتابیان الا مگر من بعد رستو د دې نه ما جاءتهم البینه چې راغلل دې ته ښکاره دلیل ښکاره اوتو الکتاب دا تخصیص دې لپاره کړی دی چې دا منشا د اختلاف منشا او شروع د اختلاف و اصل منشا هغه چې اهل علم دي او عوام خلق د هغوی مقلدي دي دا وخته پورې دوی دا اختلاف نه کوو تر دې چې قرآن راغی او د دې نه مخکې به دا ویل کتابیانو چې آخري پیغمبر راشي موږ به د هغې ملګرتیا کوو سورت بقره کې تیر شوي دي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به تورات کې کوم صفات د نبی علیه الصلاۃ والسلام موجودو هغه چې کله راغلل او دوی وپېژندل چې او دا خو هغه پیغمبر دی نو کفروا به به یې انکار وکړ نو وما تفرق الذین او نه دي ډلې شوي هغه کسان اوتو الکتابه چې ورته ورکړی شوی دی کتاب الا من بعد مگر رستو د دې نه ما جاءتهم البینه چې راغی دې ته دلیل ښکاره چې قرآن ورته راغی پیغمبر ورته راغی دلیل ښکاره وما امروا الا ليعبدوا الله او نه حکم شوی دې ته مگر د دې خبرې چې بندګي کوئ د خاص د الله لپاره مخلصین له الدین چې خالص کوونکي د هغې دپاره بندګي دین معنا بندګي دین په معنا د عبادت سره اخلاص کول د عمل دی د الله تعالی دپاره بغیر د ریا او سمعت د ځان ښودلو نه او د نورو اغراضو دنیویو نه او د هغې محل چې دی هغه زړه دی چې مخلصین له الدین چې خالص کوونکي د هغې دپاره بندګي په داسې حال کې حنفاء چې کلکې په توحید باندې حنیف چاته وایي علما مفسرین ذکر کوي میلان د ګمراهۍ نه استقامت ته یعنې حنیف میلان د ګمراهۍ نه چې د ګمراهۍ نه واوړي استقامت د دین ته لکه امام راغب وایي ابن قیم رحمه الله ذکر کوي وایي حنیف چاته وایي المقبل علی الله والمعرض عمن سواه چې دین طرف ته توجه کوي او د دین نه علاوه د نورو نه ځان جدا کوي دا شان نور علما ذکر کوي چې اول د ګمراهۍ نه ځان بچ کېدل او دویم په توحید باندې ځان پخول دې ته حنیف وایي او تفسیر سراج المنیر والا ذکر کوي چې حنیف هغه دی چې په 5 ملتونو کې د 5 ملتونو د اصولو نه بری وي 5 ادیانو کې یو دین کې نه وي نو دغه چې دی هغه حنیف دی یهودیت نه نصرانیت نه صابیت نه موجوسیت نه او د شرک د ټول اقسامو نه دی بری وي نو دا حنیف دی حنفاء چې کلکې په توحید باندې ویقیموا الصلاة او پابندي کوي د لمونځ دا نه چې موحد یم خو عبادت نه کوم ځان ته موحد ویمه خو بس د سنت طریقه نه منم او په سنت باندې ځان نه برابروم بس نور عقیده مې توحید ده نه نور اعمال به هم کې
بعض خلک په توحید باندې ځان ساتي نوم د توحید له نور کارونه کوي ويقيمون الصلاة او پابندي کوي د منځ ويؤتون الزکات ورکوي زکات لرم وذلك دين القيمه او دا دین دې د کلکو خلکو وذلك دين القيمه او دا چې دا دین دې د کلکو خلکو یعنی مجموعه درې وانه چې ويقيمون الصلاة او يؤتون الزکات حنفاء اخلاص کول پابندي کول د منځ ورکول د زکات دا دین دې د کلکو خلکو چې کوم انسان په دین باندې کلک او مضبوط وي دا به دا کارونه کوي وذلك دين القيمه او دا دین دې د کلکو خلکو ان الذين يقنا کسان چې کفر کړه دي من الكتاب د کتاب والونا والمشرکین او د مشرکانو فی نار جهنم دا به فور د جهنم کې خالدین فیها همیشه به پغی کې او بلدا اولئک هم شر البریه دا کسان دوی دی بدتر دي د مخلوقنا کسانو کافران په مغد ځمکه باندې دا ډېر بدترین مخلوقات دي ځینې خلک د کافرو صفت شروع کړي یا داسې خلک دي او صرف ایمان پکې نشته چې کله نور ایمان نه راوړه او نور صفا جنتیان دي وي او د خدای باندې ګناهګارېږي ځکه چې اصل شی هغه ایمان دی ایمان پکې نه وي نو که ډېر خویونه او خصلتونه پکې وي لیکن هغې سره خو کامیابي او فلاح نشي یو ځای کېدی او نه کامیابېدی شي په دغه اخلاقو باندې اصل شی د کامیابی لپاره ایمان دی او د ایمان خو پکې شته دی نه ان الذين بشارت ایمان والو ته ان الذين يقنا کسان آمنو چې ایمان راوړی دی او صرف ایمان باندې اکتفا نه کوي چې بس ایمان مې راوړی مسلمان ما خو نور اعمال نه کوم د مصباح باندې نه کوم ذکر نه کوم تلاوت نه کوم نور سنت طریقې باندې ځان نه برابروم بس ایمان راوړی الحمدلله د مسلمان پلار مسلمانو نیکه مسلمان دی زه مسلمان یم مسلمان په هېواد مسلمانانو په هېواد کې اوسېږو او نور چړم څه غواړي هغه به کوو نه الله فرمایي وعملو الصالحات عملونه کړي دي د سنت برابر نو اولئک هم دا کسان هم دوی خیر البریه ډېر غوره دي د مخلوقنا هم دوی خیر البریه غوره دي د مخلوقنا مخلوق کې غوره خلق دي او دیو جن علما ذکر کوي چې هغه ایمان والا ایماندار خلق چې دي نو هغه د ملائکو نه هم هغه جګ دي په مرتبه کې هغه د ملائکو نه هغه د هغې مرتبه اوچته ده او هر چې خاص او مقرب ملائک دي هغه نه او عام ملائک چې دي نو د هغې نه دې درجه او مرتبه اوچته ده جزاؤهم بلد دوی عند ربهم پنځ طرف د دوی باندې جنات باغونه دي عدن د همیشوالي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولې نهرونه او دغه نهرونه سورت محمد شپږشتمه سپاره پنځلسم نمبر آیت کې الله ذکر کړي دي چې څلور قسمه ولې دي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه ولې خالدین فیها همیشه به پای کې ابد همیشه رضی الله عنهم رضا دی الله تعالی د دوی نه ورضوا عنه او دوی رضا دی د الله د هغه نه ذلک لمن خشی ربه دا هغه چاره دی چې یره کوي د خپل رب نه دغه باغونه او دغه ولې دا د هغه چا دپاره دي چې هغه د الله نه یریږي ذلک دا د هغه چا دپاره دي لمن خشی ربه چې هغه یریږي د خپل رب نه او د خپل رب نه ویره کوي نو سورت بینه کې
مقصد د نعمت د رسالت د نبی علیہ السلام پیغمبر راغلی او د هغې دعوت راوړی نو د هغې دعوت ومنئ او په هغې باندې عمل وکئ زورونه هغه چاته چې هغه د دې نه انکار کوو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک.